جی 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 مګه جواب رسولاتی جی هغه جواب داده چې آیا دا ټول نظام زموږ د بانکونو د کاروبار د فصل وغیرہ وغیرہ دا ټول سودی دي نو آیا دا موږ ته جایز ده کنه جایز ده کدینه بغیر حلاله طریقه کې دی شی ممکن وي نو بیا خو صحیح ده کنه وي نو څومره پوری الله تعالی ته په هغه شي کې ملامت کی چې هغه شي کې ته ملامت کی خبره جواب در کوم غره هغه شي کې ملامت کی چې کم ستا په اختیار کړي او د عمدی آیتونو په اخر کې الله تعالی فرمایي آمن الرسول بما انزل الیه کی لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله به سزا نه ور کوي مگر د هغه شی چې هغه په وس کې وي کته په وس کې وي ختمه ولای شي او نه ختمه ان به ملامتي او یا غینه بغیر تکار کولای شي ونه کوي نو بیا ملامتي خو که نشي کولای نو الله تعالی په امدی صورت کې څو آیتونو نه بعد آمن الرسول بما انزل الیه کې اخیری کې فرمایي لا یکلف الله نفسا الا وسعها داغه شان نزولم تاسو بواوري او داغه معنا بم تاسو ووري ان شاء الله بیا به تاسو باندې پوښي خو د دې مطلب دام نه چې خاموش کینا او بس ټیک ته مجبور یم نو مجبور خو په مکه کې مسلمانانو مو خو غي قرار نه وناست هغه مسلسل ملګری جوړ کړل دا تعداد ته ورسېدو چې هغه د مکې نه اوتیدل او باقاعده یو سټیټ جوړ کو او بیا امغه سودی نظام امغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ختم کړو نو الله فرمایي په مسلم شریف کې حدیث ته دا من را منکم منکرا فليغيره څوک چې تاسو کې بدی وګوري من دي کې هغه بيد په لاس خلوان دي کله لاس طاقت نه وي نو په شباب باندې کله شبي طاقت نه وي نو بیا دې پزړه کې بدو غړي او دا ټول نه اخیره درجه د ایمان او دغه ذمہ داری ده مسلمان چې موږ خبرو چې دا بد ده کبنیان ادارې وغیرہ وغیرہ او هغه باوجود موږ دغه بیان هم نه کوو خلک هم نه وایو تیاروم نه څوک نو الله تعالی به هغه ختمول خو موږ ملامت دغه چې موږ وس کې نشتا خو د دې ملامت به کم از کم یو چې تا دې په خلاف باندې څه کار کړی دا خلک خبر کړیو تا پوي کړیو په دې باندې یاد دي یا تا منه کول کوشش کړي وغیرہ دا زموږ ذمہ داری به حیثیت مسلمان دې نه خلاصي دي نشو کچېری موږ دا کړی نه اوس تاسو پوښیږئ جی نو اوس د سوتا نور خبر تراشي نو دا تاسو ته ما تمهید او تاړو دې د پاره چې اسلام سره تعلق دې د دې خبرې چې باغ کې مینه محبت وي او دا سود چې کم دې دا دې رکاوټ دي دا ډېره غټه وجه دا غټه وجه ویم وجه دا چې څومره چې ماهرین دي د بي بي اي او ام بي اي وغیرہ والا دا کوم چې معاشي نظام باندې پويږي دا کوي دا ټول په دې باندې متفق دي چې څومره پوری پیسہ بازار کې گردش نه کوي عمره پوری به مهنګي خامخالي او عموما په سود کې بایخصه چې کوموي دا مالدار سره جوړ شي واغه سره جوړ بشي یو ځای ته راځم شي او دا گردش نه کوي نو چې گردش نه کوي نو دی وجنه په بازارونو کې هغه شی کمزور شي لکه دا چینی اوس چې ګران ده کم شو دا ولې ګران شو ولې کم شو ځکه چې دا د بازارونو د مارکیټونو نه ګدامونو ته جمع شو نو چې ګدام ته جمع شو نو چینی ګټه چاته لاړه یو څو افراد ته او کدی گردش کړي وې دي پیسو اور چاته رسیدلې وې د دې قیمت به کمو په دې سره چې څومره کاروباريان متعلق دي هغه ټول د الله تعالی د خیر او برکت ورکړي همدارنګ نور حکمتونه دي بهرحال چې کوم د دې آیتونو کو عثماني دي هغه تاسو اورئ بیا تاسو ان شاء الله مزید پويږئ وحل الله البيع حلال کړی دا الله تعالی سوداګری کاروبار وحرم الربا حرام کړی دی سود او فامن بس هغه څوک جاء او چې ورسېدو هغه ته موعظه النصيحت من ربي دغه طرف طرفنا فانتها بس هغه منشو فلو بس هغه د پاره ما هغه سلف چې مخکې تیر شوی دي وامره او معاملات هغه ان د دې آیتونو نه مخکې چې سود کړی دی دا غي معاملہ ال الله تعالی ان الله تسبر لشي دا ومن عاد او څوک چې زیاته کوي بیا کوي اعاده کوي ان بیا کوي فاولائک هم دغه کسان اصحاب النار دا ملګری د اور دي هم دوی به فيها په دې اور کې خالدون همیشه وي اوس تاسو یو څو حدیث واورئ خو شوق سره دلچسپي سره واورئ مسلم شریف کی حدیث ته رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې په سود کې څلور کسان کم از کم دا شریک دي سود ورکون کې تحریر لیکون کې گواه کون کې او باغی یعنی د اغي د سود ورکون کې سود اغستون کې د اغي لیکون کې او باغی باندې گواہی ورکون کې دا په سود کې یو شان دي برابر دي دا ټول شریک دي په دې کې ګناه کې دا شریک دي دغه کمه زیاده نشته دا ټول برابر دي مسلم شریف حدیث ته همدارنګه د ابن ماجه یو حدیث ته چې د سود او یا حصے دي
اویا حصے د سود یعنی ګناه او د دې یو حصہ یعنی دا سود چې کومه ګناه ده دا چې دا تقسیم کې په 70 حصو باندې د کم ترینه ګناه دومره ده لکه خپل مور سره چې زنا وکي یعنی یو سړی خپل مور سره بدکاری کوي او یو سړی یو روپۍ سود خوري او دا غیر اغست او یا یم حصہ دا د مور سره د زنا نه ډیره بدتر ده. دویم حدیث شو. دریم حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مسند احمد او دارمی کې د صحیح حدیث ته دا هم چې یو درهم سود باندې خوړل دا 36 مرتبه د زنا نه ډیر بدتر ده. یعنی یو سړی 36 مرتبه زنا کوي او یو سړی یو روپۍ سود خوري نو دا یو روپۍ سود خورون کې دا غنا ډیر ګناګار ده. هغه ډیر ګناګار ده. اومدارنګي د معراج په موقع کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې ما یو سړی ولیدو چې د وینو ډنډو پاغه کې هغه نه راووت او دلته یو سړی ورته کانه براغلو دا هغه په تندې باندې بوله کېدو دوباره به پریوتو وینو ډنډ کې بلاړو بیا براووتو بیا بلاړو بیا براووتو بیا بلاړو ما پښتنه وکړه جبرائیل علیه السلام نه چې دا څوک ته هغه ما ته ولې دا سود خور ده دا سود خور ده او د لپاره به قیامت پورې دغه سزا وي هغه نه بعد الله تعالی جهنم ورکی د سړی دا اومدارنګي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي چې و کبیره ګناهونو نه ځان بچ کړي و کبیره ګناهونو نه هغه و کبیره ګناهونو کې د سود هم ده شرک ده مور پلان نه فرمانی ده او سود هم ده باغې نه ځان بچ کړي نو دا وړو دا ان دا یو حدیثونه چې مادل ته جمع کړی دي او دا غي کافی دي هم دې لپاره او بیا ورسته تاسو آیاتونه واوري چې الله تعالی به څومره خپکی او امدغه آیات په خپل ډېر لوی دلیل ده چې هم فی خالدون دا بیا مشه په ور کی یمحق الله الربا بربادی الله تعالی سود لرا سود مال کمای الله تعالی یمحق یو شی ته جوړ کی مطلب موږ داسې دیوال جوړ کو او دې ته وینه ولګیدل او دا چې ورور ختمي کی میاش بعد کال بعد چې موږ ګور باغ کې شي نه دې ته ویل کی ان استاد غ پیسہ او دا اوس به سوال کوي چې نه ستاسو غو پیسې ډیریږي نو پیسې خو واقعي ډیریږي هغه چې سود واغله نو 5000 دی واغله 5000 ډیری شي خو لګ د دې اصلیت تلک توجه ورکا پیسې څه د پاره دا پیسې موږ ګټو دا موږ ولې ګټو زیواره کوهات نه راتلم دا اسامه د سیور کوټه غونته دومره و تقریبا نو هغه کې ما د مخ کې سیټونه ول دا فرنٹ سیټ نو د مدان سره کې نه ول دا نو ډرایور ماته لګیا دی چې ته دا ځان سره غي کې کا او دا بل سره سره کې ډیر هغه په دې باندې هغه مې نه کنه ما د 10 روپۍ زره پر ورکوم پروا نه کوي نو هغه څه د پر 10 روپۍ اضافي توانی کوي دا بل سره کې نو ما ورته ول چې ما د 10 روپۍ ګټلې دي د پاره دي چې ما او ما بچی ته آرام ملو شي چې ما بچی ته پکې آرام نه دی که زما د 10 روپۍ زما جیب تراغله نو زه څه کوم نو پیسې غو ګټل کېږي د آرام د پاره او دا کمې پیسې د اصل مقصد خمدغه ده اصل مقصد خمدغه ته اطمینان او آرام ملو شي نو چې تا ته په پیسو کې آرام او اطمینان نه ملاويږي نو چې هغه زر دی او کغه نه یو لک شي او کغه نه یو کروڑ شي نو هغه څه फायदा ده او څه फायदा نشته फायदा نه کوي نو هغه اصل फायदा یو خبره دویمه ده چې مشکلات دي مشکلات عموما پیسو باندې حل شي د یو سړی مشکل تبا بیماری راغله په یو پیناډال سره حل کیږي هغه وخري او بیمار جوړ شي او یا چې د دکان ته لاړ شي او ستنه انجکشن وغیرہ وای او د یو سړی پیسې په دې باندې ګرځاو په ارمای ته بوزاو به شفا ته بوزاو به انګلند ته بوزاو بیا په کورونه په ولګوا او اخیری کې دا تمړې مشي نو دې مقابله کې د دې پیسې ډېرې وي دا ډېر فائدہ منو غواړي چې پیسې نه وي هغه ډېر فائدہ منو اومدارنګ پیسې خلک ګټي د عزت لپاره چې ما عزت جوړ شي او دا صدقه ور کوي نو چرته چې د عزت عزت احترام کیږي خو کله چې نه سود خړلې وي نو چې چرته زی او یا چې سود خړلې خبر شي چې بیمار دی نو ان شاء الله دوه رکعات به اضافي کوي چې خدای خو دې روغ مکا وای دې روغ مکا غره پر خدای جذبات نو د دې عزت خو ختم شو بیا او نه د عزت فائدہ کوي بیا نو اصل مراد هم دک ده د کارونه ونه کیږي د لوګه بزیاتی د مال کې به برکت نه وي د مال کې برکت بنئ الله تعالی دې موږ تاسو بچ کې د سودنا نو يمحق الله ربا بربادي الله تعالی سود او يربي او ډيري الصدقات صدقه څه شي ډيري هر شي ډيري مين ډيري پیسې ډيري محبت ډيري صدقاتو کې نور اضافه کوي وغيرها وغيرها تعلق ډيري والله ولا تعالی لا يحب نقخي كل كفار هر ينا شکر کفار د مبالغه صيغه ده انتهائی ناشکر ډیر زیات ناشکر او الله تعالی د سود خوره لپاره استعمال کړي دي چې د غټ ناشکر دي ډیر غټ پیسې